بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه چې موږ تاسو ټولو ته پته ده چې د هر یو مذهب پیروکار چې وي نه د هغې خپل تهوارونه څنګه چې زموږ د مسلمانانو وړوکی اختر دی، لوی اختر دی، دغه شان د عیسایانو کرسمس دی، ایسټر دی، د هندوانو هولي او دیوالی ده. نن د ماښام نه به په انډیا کې د هولي تهوار شروع کېږي. د نن ویډیو کوئی په دې باندې بحث کوو چې دا د هولي تهوار څه شی دی، دا څنګه چې زمونږ اوس لوی اختر دی یا وړوکی اختر دی، د دې شاته یو ستوري ده. نو د هولي شاته کومه ستوري ده او په لومړي ځل باندې دا کله سلیبریټ شوې ده، کله نه را شروع شوې ده، او صرف هندوانې سلیبریټ کوي او که نه نور مذهبونو والا پیروکار چې دي هغوی هم سلیبریټ کوي. او مسلمانان چې په هندوستان کې کوم مسلمانان اوسېږي یا د 47 نه مخکې چې موږ مسلمانان یو ځای وو هندوانو سره، نو پخوا یا اوس مسلمانانو دا سلیبریټ کړې ده او که نه سلیبریټ کړې. نو د اوله خبره دا ده چې هولي د رنګونو تهوار ورته ویلی شي. او دا موږ څنګه چې د هندوستان په فلمونو کې موږ ګورو چې کله هولي وي نو هغوی په یو بل باندې هغه رنګونه اړوي، هغه شنه او سره او رنګارنګ رنګونه وي. نو ځکه ورته د رنګونو تهوار ویلی شي. دې د سپرلي تهوار هم ویلی شي ځکه چې وایي دا د وینټر سیزن خاتمې باندې او د سپرینګ سیزن په شروعات باندې دا سلیبریټ کیږي. او بل طرف ته دې ته د محبت تهوار وایي. نو محبت تهوار ورته ځکه ویلی شي چې دا د هندوانو دیوتا چې دي رادا او کرشنا د هغوی د ابدي محبت په یاد کې منزله کیږي. او په لومړي ځل باندې کله سلیبریټ شوه نو د روایاتو مطابق وایي دا په 4مه صدي قبل مسیح کې، یعنې د نن نه 300 یا 200 کاله مخکې په لومړي ځل باندې سلیبریټ شوې ده. خو دا دومره کنفرم نه ده، خو دومره کنفرم ده چې په 9مه صدۍ کې د سنسکرت ژبې یو ډرامه لیکلې شوې وه، نو په هغې کې هم د هولي د تهوار ذکر شوی و. نو چې 9مه صدۍ کې یا لیکلې شوې ده نو مطلب دا دی چې 1400 کاله مخکې د دې په یو ډرامه کې ذکر شوی دی. نو کم از کم که د دې د لایف هر څومره کم دی خو د 1300 سال نه سیوا دی. دا یو مذهبي او ثقافتي تهوار دی. لکه مطلب دا صرف مذهبي نه دی بلکې ثقافتي هم دی. څنګه ثقافتي دی چې په هندوستان کې سلیبریټ کیږي، کلچر سره دا غیر ریلیټډ دی. او داسې کلچر سره ریلیټډ دی چې په انډیا کې اوسېدونکي جین مذهب والا خلک هم دا هولي سلیبریټ کوي، سکھ مذهب والا سکھ مت والا چې دي سکان هغوی هم دا سلیبریټ کوي. او د مسلمانانو په دور کې د مغولو په دور کې هم دا سلیبریټ شوې ده. رایل فیملی چې کومه ده باقاعده په سرکاري سطح باندې هم دا سلیبریټ شوې ده. او مسلمانان شاعران چې دي دا چې اوس د اردو شاعران غټ غټ امیر خسرو دي او دا ټول خلک چې دي دوی هم په خپلو شاعرۍ کې په هولي باندې نظمونه لیکلي دي او د دې هغه رنګ او د دې هغه خوند په خپلو شعرونو کې نور خوندي کړی دی. نن 14مه سپوږمۍ ده، نو چې دا په کومه باندې 14مه شپه یې که نه نو دا په دغه شپه باندې سلیبریټ کېږي. او دا زموږ چې اوس دا کوم کلینډر دی دا جنوري فروری والا شمسي کلینډر، نو دا په دې کې فکس نه ده. څنګه چې ګوري زموږ اختر چې کوم دی نه اختر هم په شمسي کلینډر سره کې فکس نه دی که نه، او قمري کلینډر کې دی. او قمري کلینډر حساب سره زموږ وړوکی اختر 1 شوال دی. 1 شوال کله په شمسي کلینډر کې کوم دی نه په یو تاریخي کله په بل تاریخي دا هم تک شان فکس نه ده. خو دې پیری چې په 2023 کې کومه ده نن په 14مه سپوږمۍ وي او دا به 7 باندې نن چې 7 دی کنه د دې د ماښام نه مازیګر ماښام نه شروع شي. نو دا داسې چې دا نن د مازیګر ماښام نه شروع شي او سبا اخر به بیا سلیبریټ کیږي. نو دا نن چې کوم د دې سلیبریشن دی دا چوټي هولي وي. او په دې کې دا خلک یو د اور سره چې کوم نه کینی او چې اور سره کینی نه دی خپل مذهبي رسومات کوي، د خپل ګناهونو بخښنه غواړي او یو بل ته معافي هم کوي. لکه دا داسې راځي څنګه چې زمونږ علما مونږ ته وایي که نه چې کله روژه راشي یو بل ته بخښنه وکړي، زمونږ صفا کوي. د اختر په موقع باندې اختر یو موقع داسي چې دې کې خپل ټول مسلې چې دي نه یې رول پکار دي، یو بل سره ملاوېدل پکار دي، یو بل معاف کول پکار دي. داسې د دوی دا هم داسې ده چې دوی دا چې کوم دی نو اټ از د سلیبریشن ټو فارګیټ اینډ ټو فارګیو، چې یو بل هیر کوي، بدای هیر کوي، معاف کوي او یو بل سره غاړه وځي. د دې شاته چې پوره کوم یو سټوري ده. دا سټوري ده چې دا هیران یا کشپو چې یو ظالم جابر بادشاہ تیر شوی دی. شنده بیا خدای دعوا وکړه چې د خپل زوی چې وو نه هغه د خدای له منلو نه انکار وکړو. نو چې هغه انکار وکړو وشنو دیوتا چې کومو هغه باندې ایمان ساتو دی چې وړه بادشاہ د هر هغه سړی چې عادت د منکرو لکه په دمن ایمان نه راړنو دا قتلو ډیر خلک قتل کړل. نو د خپل زوی چې کوم دی نه د دې بادشاہ خور چې وا او د دې ماشوم هغه په پوښي وا ناغي دی بادشاہ ته وی چې دې بس ځان سره ور په ورکو ما نو ما سره چې کوم نه ما لکه زه داسې وانت کیما چې زما ور نه سوځي. لکه مطلب دا دی دا چې دا په نشته چې ما لکه داسې یو کار کړی چې ما ور نه سوځي. نو چې ما زما ور نه سوځم او دې په توس وځي
بادشاہ ورته وی ټیک ده هغه چې دی کله ورته ورځانګل دا الک چې کوم دی چې د وشنو دیوتا باندې ایمان ساتو دوی د وشنو دیوتا چغه ووله چې نارای ووله نه بیا د دغه په پوښتنه نه هغه راځي اوس وسیدا هولیکا رغیم هولیکا نو هولیکا او هولیوم یو بل سره نسبت دی کنه نو یې هغه اوس وسیدا او دا ماشوم چې کوم دی نه دی وشنو دیوتا راغی دی د اور نه راو باسو چې د اور نه راو باسو دا وشنو دیوتا چې دی نه د بیا دی بادشاہ لري ظالم بادشاہ چې خدای دا وایي کړو نه دلې شکست ورکو دی قتل کو مړی او هغه ورسره دم دي چې د ویلو چې د بداسي وخت کې چې مړی کوم چې باندې رضی او بشپي کنه نو ابي او ما خام ټیم لګنه راز باندې شپه وداسي سو اسنګ چې شدت چې کوم نه داسي څه کیسه کړي و نو د کویشنو دیوتا دا الګ بچو او دا ظالم بادشاہ چې و نو دې قتل کو نو دا هولي چې دا اوس دې داسي سلیبریټ کوي چې دوی وی دا اچایای په برایای باندې فتلا دا د نیکای په بدای باندې فتلا دا وشنو دیوتا دی هرینیا کې شپو دا کوم ظالم بادشاہ په باندې فتلا نو دا ټول د هولي باره کې هغه یو څو اهم خبرې بل ویډیو کې به بلی موضوع سره راشو د الله په امان